بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن په دنیا کې د پښتون کلچر نړیواله ورځ مانځل شي، لکه پښتون کلچر ډے سلیبریټ کیږي. نو په دنیا کې چې څومره قومونه دي دومره کلچرونه دي. دنیا کې څومره قومونه دي نو د تحقیق مطابق په دنیا کې د شپږو زرو نه سیوا ژبې ویلې شي. چې څومره ژبې ویلې شي دومره قومونه دي او د هغه هر یو قام خپل کلچر او ثقافت دی. پښتانه چې نن سبا د آبادۍ لحاظ سره شپږ کروړه یا د دې نه سیوا دي، افغانستان او پاکستان کې آباد دي. اوس دې سره تاسو به دا ټکي اورېدلی پښتونولي. نو پښتونولي ته ویل شي پښتونولي از د کوډ اف لایف اف پښتونز. دا د پښتنو یو کوډ اف لایف ته ضابطه حیات ته، لکه موږ دا ویل شو چې دا یو غیر تحریری آئین دی، ان ریټن کانسټیټیوشن دی، چې دا یو پارلیمان خو نه دی پاس کړي، د قانون درجه خو نه لري، خو د پښتو په ملک کې دا د پښتنو دپاره پوره یو آئین دی. او پښتانه که چېرې څوک هم د پښتونولۍ نه اخوا دی خوځي نو خلک بیا وایي دا ډېر بې پښتو دی. نو چېرې چا دا خو نه وي که نه چې دا ډېر بې پنجابی دی یا دا ډېر بې اردو دی. نو د دې وجې نه ویلی شي چې پښتو صرف د یوې ژبې نوم نه دی، بلکې پښتو د پښتنو د ژوند تېرولو یو پوره طریقه او ضابطه ده چې دغې د پښتونولي ویلی شي. خو اول په دې خبره ځان پوه کول پکار دي چې د هر یو قام چې دی او هر یو کلچر چې دی ټول څیزونه د دې ښه هم نشي کېدی، ټول بد هم نشي کېدی. هر ټکه شان د پښتون کلتور هم دی، دې کې هم څه ښه خصوصیات دي، څه پکې بد خصوصیات دي. نو ښه خصوصیات خو دا دي چې پښتانه میلمه دوست دي، غیرت کوي، پرده کوي، د دې زنانو له قدر کوي، مشرانو له قدر کوي. اگر چې وخت تېرېدو سره دا څیزونه د اقدار زموږ چې کوم دي دا کمزوري شوي هم دي، خو بیا هم څه ناڅه شکل کې موجود دي. هغه نیګیټیو پوینټس زموږ د کلچر چې دي، د کلتور چې دي، هغه کم دي. نو ګورئ هغه سواره ده چې وایي جنګ د پټکي خاوند وکړي او سزا یې د لوبټۍ مېرمنې ته میلاو شي. خو بل طرف ته خلک د سوارې صفت به وله بیانو چې دا یو ښه څیز دی. هغه داسې چې کله پښتانه په روغه کې سواره ورکړي نو دی به بیا تر همیش لپاره خیال کوي او بیا به هېڅ چرې جنګ نه کوي، ځکه چې دی ته سزا داسې میلاو شوه. تربورولي چې پښتانه تره او د تره زوی سره تربګني ساتي نو دا هم چې کوم دی یو ښه خبره نه ده. بل په وړه وړه خبره په جایداد باندې په یو ونه باندې جنګ کوي چې د هغې باره کې متل مشهور دی چې پښتانه ډیران ګټي او رټ بایلي. دغه شان چې کوم دی نو جاني دشمني یا د جهالت ته زمانې هغه دشمنۍ چې په وړه وړه خبره باندې ای د په دیر کې په یو میاشت کې دننه یو پیرې په جنازه کې جنګ وشو، یو پیرې په جرګه کې جنګ وشو. دا د پښتونولۍ خلاف خبرې دي، دا د پښتون کلتور خلاف خبرې دي. اوس ورسره یو خبره نن سبا دا کېږي چې خلک ډېر اکثر دا وایي چې که چېرې د کلچر او د اسلام د ریلیجن مقابله راله، ټسل راغی، ټکراو راغی، نو بیا به موږ کم یو پریفر کوو. نو ګورئ اب موږ به اسلام پریفر کوو. ولې به اسلام پریفر کوو؟ د دې خبرې جواب دار چې اسلام د خدای د طرفه را لېږلی شوی دین دی. نو اسلام از ا ګاډ میډ لا، دا د خدای د طرفه جوړ شوی قانون دی. پښتونولي که هر څومره پیور موږ هغه پیور کړو او دا نیګیټیو پوینټس دې وباسو، بیا هم دا خو به د انسان جوړ شوی قانون وي. نو د انسان جوړ شوی قانون کې غلطي کیدی شي. د خدای جوړ شوی آئین او قانون اسلام چې دی هغه اټ از ابو آف د ایررز. نو لہذا زموږ دپاره هغه چې کوم دی نو ډومبی دی. بیا نو دغه د پښتو د پښتون کلچر او د اسلام باره کې یو څو خبرې وي. نیکسټ ویډیو کې به بل موضوع سره راځو. ډېره مننه.